د نجم الدین اخندزاده صاحب دغه مسجد چې دی د بیسورو ولسوالۍ اړوند د اډې اخندزاده صاحب په کلي کې د یو ملي سوداګر حاجي نجیب الله هزاربوز په مالي مرسته ودان شوی دی چې د دغې مسجد په جنوبي برخه کې د خپله د نجم الدین اخندزاده صاحب زیارت ودان دی او چې دا هم د همدغه ملي سوداګر لخوا جوړ شوی دی او په شمالي برخه کې د جلال آباد طرف ته د نجم الدین اخندزاده په نامه باندې یو کتابتون جوړ دی چې ډېر قیمتي دینی علمي او د پښتو کتابونه پکې موجود دي. دا چې دغه مسجد په ډېره لوی مساحت او پراخوالي کې په دغه منطقه کې جوړ شوی دی. ځمکه یې د کلي او ولس خلکو لخوا ورکول شوې ده او دغه مسجد چې دی په ډېر ښه انداز په لوړ کیفیت په ډېرو قیمتي موادو د استعمال په اساس جوړ شوی دی چې په یو وخت پکې په ډېر لوړ تعداد لمونځ کوونکي کولی شي د لمونځ ادا کړي او په سیمه کې یا هم په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې لومړی لوی مسجد دی چې په ډېر لوړ قیمت سره جوړ شوی دی او کله چې مثال دغه مسجد جوړېده د دې ټولو تر شا برکات شته د مشرانو خصوصا چې دغه نجم الدین اخندزاده په دغه منطقه کې دفن دی. دا نجم الدین اخندزاده په نوم باندې دلته یو دارالعلوم هم وجود لري چې د امیر عبدالرحمن خان په فرمان جوړ شوی دی او ترڅنګ یې خپله د ده زیارت دی. زیارت ترڅنګ چې دا یو خپله یو فصیح بلیغ او یو عالم شخصیت و یو مجاهد شخصیت و په منطقه کې د انګریزانو په خلاف ډېرې غزاو کې جهادونو کې برخه اخیستې ده او همدا علت دی چې دغه منطقه د ده په نامه شهرت لري او سره د دې چې ترڅنګ یې دغه د اډې اخندزاده صاحب کلی چې کوم دی ډېر تاریخي قدامت لري چې په تاریخونو کې یاد شوی دی او خو بیا سره د دې هم چې د نجم الدین اخندزاده صاحب د وفات تقریبا 100 کاله او 120 کاله کېږي یا نږدې کم و زیات خو څومره چې موږ ګورو د ده هغه برکات په دغه منطقه کې شته چې ډېر خلک پکې ډېر مخکې لاړل په زده کړو کې په دیني زده کړو کې په نورو علمي برخو کې نو دا زموږ دپاره د ویاړ او افتخار ځای دی او موږ په دې ویاړو چې د دغسې شخصیت په دغه منطقه کې دفن دی او د ده برکات دي چې زموږ منطقه د ډېر لوړ ارزښت ارزي.